السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډیر مهم خبرونه درکړم. چې خاص کر زه به تاسو ته دغه افغان لوبغاړي چې نن په پاکستان سوپر لیګ کې واخیستل سول، د دغوی څومره قیمتونو باندې اخیستل سوي، څومره پیسو باندې اخیستل سوي، هغه به زه تاسو ته وایم. او دغه پاکستان سوپر لیګ دغه ټیمونه به هم زر زه تاسو ته وښیم. او دې نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې قیس احمد چې کوم ده په بیګ بیش لیګ کې یو زبردسته بالنګ نندارې ته وړاندې کړې ده. او بل به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان مجیب زعتران، نجیب زعتران او قیس احمد کېدای شي دوی یو بل لیګ کې لوبه ترسره کړي، ځکه خو یعنې پاکستان سوپر لیګ کې هم د مجیب زعتران یا قیس احمد غوندې لوبغاړي نه دي اخیستل سوي. دغه څه کیسه ده، په دغه باندې به هم زه تاسو پوه کړم. او نن په سریلانکا پریمیر لیګ کې نور احمد څنګه بالنګ ترسره کړ، سبا ته دوه زبردسته لوبې هم ترسره کېدونکې دي. مهم معلومات در سره شریکوم. ویډیو تر آخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه سئ. نو راځم اول زه تاسو ته همدغه لوبغاړو قیمتونه ښیم، د افغانستان دغه لوبغاړو قیمتونه او د دوی دغه ټیمونو سکواډونه به هم زه تاسو ته وښیم. اوس دلته تاسو وګورئ دغه اولنی سکواډ د کراچي کینګز په نوم باندې چې کوم ټیم ده، دغه د دغوی سکواډ ده. اوس دغلته پلاټینم کیټګري کې تاسو وګورئ دوی کریس جورډن اخیستلی، بابر اعظم ده او عماد وسیم ده. دغه درې لوبغاړي چې کوم دي دغه پلاټینم کیټګري ټول له قیمته بیه باندې اخیستل سوي دي، چې خواوشا 2 لکو نه واخله تر 2,20,000 امریکایي ډالر پورې دغه لوبغاړي اخیستل سوي دي. او ډایمنډ ټکمنګ راسو ګوله دلته جورجي د محمد نبي بیا ډایمنډ کې اخیستل سوی دی. ډایمنډ قیمت 1,20,000 امریکایي ډالر نه واخله تر 1.5 لک امریکایي ډالر پورې دغوی ته پیسې ورکول کیږي. اوس دلته د افغانستان محمد نبي ده او محمد عامر ده، دغه درې لوبغاړي په ډایمنډ کې دي. ګولډ کې بیا تاسو وګورئ جو کراټ ده، شرجیر خان ده، عامر یمین ده. سلور کې تاسو وګورئ امید آصف ده، ټوم ایبل ده، روهیل نزیل ده، محمد ارمان ده، محمد الیاس ده. همدغسې سلول کې تاسو کتلی سئ دغه بیا د دوی داخلي لوبغاړي دي. دغه خو د کراچۍ خبره سوه. بل طرف ته کویټا کې که موږ راسو، دلته کویټا کې وګورئ جیسن روی دوی پلیټنم کې اخیستلی، جیمز وینس د ورسره سرفراز احمد ده، دغه په پلیټنم دي، یعنې هغه 2,20,000 نه واخله تر 2.5 لکه امریکایي ډالر پورې ورکول کېږي. ډایمنډ کې تاسو وګورئ جو جیم فاکنر د لکه تیر کال د رشید خان دوی ټیم لاهور کرندر کې دی، او دا دغه ورته کویټا ډېره قیمته بیه باندې، یعنې مخکې دی ګوډ کې اخیستل سوی وغه لاهور والا، اوس کویټې دوی په ډایمنډ کې واخیسته. افتخار احمد ده، محمد نواز ده. ګول ټکه موږ راسو، دلته شاهد افریدي ده، محمد اسنین ده، نسیم شاه ده. سلور کیټګري ته که موږ راسو ګوره، سلور کې تاسو وګورئ دلته نوین الحکم اخیستل سوی ده. د سلور کیټګري قیمت به زه تاسو ته ووایم چې 40,000 نه واخله تر 50,000 امریکایي ډالر پورې ورکول کیږي. او بل طرف ته ایمرجنګ کیټګري کې تاسو وګورئ دلته بیا دغه د پاکستان داخلي لوبغاړي دي. او دغه سپلیمنټي کیټګري کې بیا نور احمد دوی اخیستلی. د سپلیمنټي کیټګري هغه د کوم لوبغاړي د دوی انفیټس یا کومه بل مشکل ورته پیښ سي، بیا نور احمد د هغو په ځای باندې راځي. او د دغه قیمت هم یعنې 50,000 امریکایي ډالر د سپلیمنټي کیټګري قیمت هم د احسان علي د ورسره. نو دغلته تاسو کتلی سئ، زه تاسو ته قیمتونه هم ښیم د افغانستان لوبغاړو او سکواډونه به هم زه تاسو ته یو ځای خلاص کړم. دغه 3 نمبر باندې ټیم وګورئ، اسلام آباد یونایټډ د دوی سره کولن منرو ده، آصف علي ده، حسن علي ده. او دې نه علاوه ډیلنګ د ورسره شاداب خان د ورسره، فهیم اشرف ده، الکس هیلز د ورسره، محمد وسیم ده، اعظم خان د ورسره. او دې نه علاوه دا نورم ټوپلی د ورسره، دانش عزیز ده، ظفر ګوهل ده او پول سټیلنګ د ورسره. ایملجن کې تاسو وګورئ مبشر خان ده، محمد زیشان ده. او سپلیمنټري کې بیا دوی ګورباز اخیستلی دی، یعنې ګورباز یې په 50,000 امریکایي ډالر باندې اخیستلی ده. او دغه بل لوبغاړی اطهر محمود ده، دا بیا د پاکستان لوبغاړی ده. او دې نه علاوه دا نور ټیمونه به هم زه تاسو ته وښیم چې دلته لاهور کرندر ته که موږ راسو، د لاهور کرندر ګوره فخر زمان ده، شاهین افریدي ده او رشید خان ده، یعنې دغه ټول له قیمته بیه باندې دغه درې لوبغاړي اخیستلي دي. دغه ډایمنډ کې بیا ډیوډ ویسي ده، حارث رؤف ده، محمد حفیظ ده. ګولډ کې بیا تاسو وګورئ عبدالشفیق ده، فل سالټ ده، هیری بروک ده. او دلته سلور کې کامران غلام ده او سویر اختر ده، زیشان اشرف ده، احمد دانیال ده. ایمرجنګ کې تاسو وګورئ زمان خان ده، ماس خان ده. او سپلیمنټري کیټګري کې سمیت پټیل دوی اخیستلی ده. او دغه بل سید فریدون محمود ده، دا بیا د پاکستان داخلي لوبغاړی ده. او پېښور زلمی ته که موږ راسو ګوره حضرت الله زازی دوی په پلیټنم کې اخیستلی ده. حضرت الله زازی، وهاب ریاض او لیوینګسټن. دغه لیوینګسټن هم ډېر ښه لوبغاړی ده. دغه درې واړه ټول نه قیمته به یعنې 2,20,000 واخله تر 2.5 لکه امریکایي ډالر دغه لوبغاړو ته ورکول کیږي.
ډایمنډ ټکمنګ راسو شعیب ملک ده، ردرفورد ده، حیدر علی ده او ګوټ کې عثمان قادر ده، سویب محمود ده، حسین طلعت ده، سرور کې سلمان ارشاد ده، ارشاد اقبال ده، سمیم ګل ده، کامران اکمل ده او دین علاوه سراج الدین ده ورسره، محمد عامر ده ورسره، دغه بل عامر خان ده بل داخلي د سپلیمنټ کې بیا دوی بین کټینګ اخیستل ده او محمد حارث ده ورسره. نو دغه خو د پیښور ټیم د ډېر ښه ټیم دغه ورته پیښور جوړ کړی د ډېر ښه لوبغاړي اخیستلی دي او بل دغه ملتان سلطان هم تاسو وګورئ دلته دوی بیا پلیټینم کې ټیم ډیوډ اخیستلی ده. ټیم ډیوډ که تاسو ته یاست هغه تیر کال لاهور لپاره ډېر ښه بیټنګ یې ترسره کړی دوی ټول له قیمته بیه باندې ټیم ډیوډ واخیست یعنې 2,20,000 نه واخله تر 2.5 امریکایي ډالر به ټیم ډیوډ ته ورکول کیږي. دین علاوه محمد رضوان د رولی رسود او ډایمنډ کې تاسو وګورئ اوشین سمیت د ورسره، سویب مقصود د، عمران طاهر د، ګولډ کې ورسره شان مسعود د، خوشدل شاه د، شاهنواز دانی د، سرور کې رومان رئیس د، آصف افریدي د، انور علي د، رومن پاور د، عمران خان جونیئر د، عباس افریدي د، عامر عظمت د، ایمرجن کې دی او دغلته وګورئ احسان الله او بلیسنګ مرزارباني دغه بیا سپلیمنټري کیټګري کې دي. نو تاسو ته به اندازه لګېدلی سي د افغانستان لوبغاړي په څومره بیه باندې اخیستل سوي، په څومره قیمتونو باندې اخیستل سوي دي. دغه مختلف ریټونه یې اصل کې دوی ته دغه یو لوبغاړي سره جوړیږي یعنې بعضو قیمت یعنې 2,20,000 نه واخله تر 2.5 لکه پورې دوی خپله کې سره جوړه سي. بعضې انټرنیشنل لوبغاړي ونه 2.5 لکه ډالر یعنې غواړي ځکه دوی بیا ورته وایي چې زه صحیح ده بس راځه موږ تا ته هماغونه پیسې درکوو یعنې دوی بیا 2,20,000 نه واخله تر 2.5 لکو پورې منځ کې چې هر څومره روپۍ باندې دوی سره جوړ راسي په هماغه باندې بیا که خیر دوی یو بل ټیم لپاره دغه انټرنیشنل لوبغاړي لوبیږي. او دې نه علاوه به زه تاسو ته وایم یو لامر به زه تاسو ته وښیم چې په دغه پاکستان سوپر لیګ کې ډېر ښه لوبغاړي نه دی اخیستل سوي. که تاسو ورته پام کړئ دلته ګوره فاف ډوپلیسي نه ده اخیستلی، موین علي نه ده اخیستل سوی، دې نه علاوه بین ټنګ نه ده اخیستل سوی، ډیوډ میلر نه ده اخیستل سوی، سونی ناراین نه ده اخیستل سوی، کرس ګیل غوندې لوبغاړي نه دي اخیستل سوي. نور هم ډېر ښه لوبغاړي دي په ګوتو په شمار باندې ډېر زیات لوبغاړي. تاسو دې ته فکر کړی ده د افغانستان که موږ وګورو مجیب زدران نه ده اخیستل سوی، قیس احمد نه ده اخیستل سوی او بل نجیب زدران هم نه ده اخیستل سوی. نو دلته به زه تاسو ته یو خبر درکړم چې دغه پاکستان سوپر لیګ په 28 جنوري باندې ترسره کیږي. د بنګلادیش پریمیر لیګ په 20 جنوري باندې ترسره کیدونکی ده. بنګلادیش پریمیر لیګ یو میاشت ده او پاکستان سوپر لیګ هم یو میاشت ده. بنګلادیش پریمیر لیګ په 20 جنوري باندې شروع کیږي او فروری 20 باندې دغه ختمیږي. پاکستان سوپر لیګ په 28 جنوري باندې شروع کیږي او په 28 فروری باندې ختمیږي یعنی دواړه تقریبا یو وخت کې شروع کیږي او یو وخت کې ختمیږي. نو دغلته امکان لري چې د افغانستان قیس احمد، نجیب زدران او مجیب زدران دغه د پاکستان سوپر لیګ په ځای باندې بنگلادیش پریمیر لیګ کې واخیستل سي یا دوی ونه اول نه ورسره کانټریکټ کړی ځکه بعضې داسې لوبغاړي دي لکه موین علي زه تاسو ته ښیم، فاف ډوپلیسي زه تاسو ته ښیم او سونی ناراین دغه درې لوبغاړي چې کوم دي اول نه بنگلادیش پریمیر لیګ سره کانټریکټ کړی ده یعنی اول نه اخیستل سوي دي. نو یو لامل دغه هم کیدی سي چې د افغانستان مجیب زدران، نجیب زدران او همدغسې قیس احمد کیدی سي دوی ته بنگلادیش پریمیر لیګ کې اول نه زیاتې پیسې منلي نو دوی اول نه ورته ویلي چې موږ پاکستان سوپر لیګ کې لوبه نه لوبیږو. خیر دغه 2 هفتې وروسته به که خیر د دغه مکمل معلومات وسي چې بنگلادیش پریمیر لیګ کې به څومره افغان لوبغاړي او کوم افغان لوبغاړي به بنگلادیش پریمیر لیګ کې لوبیږي. دې نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې نن په بیګ بیش لیګ کې د افغانستان قیس احمد یو په زړه پورې بالنګ نندارې ته وړاندې کړی ده. زه به تاسو ته وایم چې په دغه لوبه کې قیس احمد 4 اوورو کې صرف 29 رنزه ورکړي دي او د مقابل ټیم 2 مهم لوبغاړي موټ کړي دي. هغه بل ټیم د قیس احمد دوی ټیم ته 152 رنزه ټارګټ ورکړی او نو قیس احمد په زړه پورې بالنګ په وجه باندې دوی ونسه کولی زیات هدف ورته کیدي. دغه د قیس احمد دوی ټیم بیا ډېر په اسانۍ سره په 18 اوور کې دغه 152 رنزه ټارګټ یې ورکړی دغه یې پوره کړی او سبا ته به زه تاسو ته وایم چې په بیګ بیش لیګ کې یوه ډېره زبردسته لوبه هم ترسره کیدونکې ده. زه به تاسو ته وایم چې دغه لوبه د هغه مجیب زدران ټیم چې کوم د برسبین هیټ دغه میلبرن ریډیګیټ سره لوبیږي. میلبرن ریډیګیټ کې د افغانستان محمد نبی او ظهیر خان پښتین لوبیږي او همدغسې هغه برسبین هیټ په نوم باندې چې کوم ټیم ده دغه کې بیا د افغانستان مجیب زدران لوبیږي او دغه لوبه په کم 1 بجه غرمې ټایم کې د افغانستان په وخت باندې که خیر شروع کیدونکې ده. ټین سپورټ کې تاسو دغه لوبه لایو هم کتلی شئ.
دې نه علاوه به زه تاسو ته دغه سریلانکا پریمیر لیګ نه یو خبر درکړم چې نن په سریلانکا پریمیر لیګ کې دوه لوبې ترسره شولې د غرمې ټایم کې چې کومه لوبه ترسره شوه دغه د رحمان الله ګوربز دوی ټیم لوبه ترسره شوله خو دغه لوبه کې بیا باران وسه دغه لوبه یې 10 اوورو ته راکمه کړې وله په 10 اوورو کې د ګوربز دوی ټیم ته هغه بل ټیم 95 رنزه ټارګټ ورکړی و خو دغلته به زه تاسو ته یو خبره وکړم چې ګوربز څلور وارې سریلانکا پریمیر لیګ کې مسلسل ډول باندې ناکامه شوی و دغه نه وروسته دوی دغه فیصله کړې ده چې په دغه لوبه کې ګوربز ته چانس نه ده ورکړی یعنې ګوربز یې هلته کېنولی ده په دغه لوبه کې چانس نه ورکړی ځکه څلور لوبه کې ناکامه څه خو د ګوربز دوی ټیم دغه لوبه بیا په نهم اور کې دغه 95 رنزه ټارګټ یې کوم ورکړی او دغه یې پوره کړی ده دغه دویمه لوبه چې کوم ماښام ټایم کې ترسره شوه دغه د نور احمد دوی ټیم نوین الحق دوی ټیم سره لوبه ترسره کړې وله په دغه لوبه کې د نور احمد دوی ټیم ته د نوین الحق دوی ټیم 163 رنزه ټارګټ ورکړی او چې په دغه کې که موږ د نور احمد بولینګ ته راسو نور احمد په 3 اورو کې 33 رنزه ورکړی او د مقابل ټیم یو لوبغاړی موټ کړی و سبا ته په سریلانکا پریمیر لیګ یعنې د دوشنبې په ورځ باندې صرف یوه لوبه ترسره کیدونکې ده دغه لوبه به ماښام ټایم کې 9:30 بجې د افغانستان په وخت باندې که خیر شروع کیږي د نجیب زدران دوی ټیم چې کوم ده دغوی به د رحمان الله ګوربز دوی ټیم سره لوبیږي نو ګورو نن خو یې ګوربز ته چانس نه ورکړی سبا ته ګورو چې ګوربز ته چانس ورکوي خو ماته داسې ښکاري چې ګوربز ته به سبانۍ لوبه کې هم دوی چانس ورنه کړي همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ